په 2040 کال کې د نوین الحق درې سترې لاسته راوړنې او نوي ریکارډ ته د محمد نبي نږدې کېدل. که خبرېدل غواړئ ویډیو ته وایه وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. باوري پښیمان ونه شئ. افغان چټک توپ اچوونکي نوین الحق په روان کال کې درې ستر ریکارډونه جوړ کړي دي چې په لړ کې ستر توپ اچوونکي شاته پرېښي دي. نوین الحق په روان 2040 کال کې په لیګونو او نړیوال کرکټ کې په شلوریز فارمټ کې 50 لوبې ترسره کړي چې پکې 93 وکټې اخیستې دي او په دې سره د روان کال لومړی درجه غوره وکټ اخیستونکی شمیرل کیږي. هغه همداراز د لومړي افغان لوبغاړي په توګه په نړیوال کرکټ کې تر ټولو زیاتې 20 وکټې اخیستې دي او دریم ریکارډ دا چې نوین الحق په نړیوال کرکټ کې د افغان توپ اچوونکو له منځه د لومړي ځل لپاره په یوه کال کې د 25 زیات لوبغاړي سوځولي دي. تر دې وړاندې راشد خان په 2019 کال کې په شلوریزو نړیوالو لوبو کې 23 لوبغاړي سوځولي وو چې اوس یاد ریکارډ د نوین الحق له لوري مات شو. بلخوا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ټولچاره لوبغاړی او پخوانی لوبډلمشر محمد نبي په شلوریز نړیوال کرکټ کې یو ستر ریکارډ ته په ننوتو دی. د ملي لوبډلې دا لوبغاړی چې په کرکټ کې په ولسمشر یا پریزیډنټ مشهور دی یوازې 3 وکټو ته اړتیا لري تر څو په شلوریز کرکټ کې 100 وکټې پوره کړي. که محمد نبي د زیمبابوې په وړاندې په پاتې 2 شلوریزو لوبو کې 3 لوبغاړي وسوځوي نو دی به په شلوریز کرکټ کې دوهم افغان توپ اچوونکی شي چې 100 لوبغاړي وسوځوي. راشد خان د اوس لپاره یوازینی افغان لوبغاړی دی چې په شلوریزو لوبو کې له 100 زیات لوبغاړي سوځولي دي. له محمد نبي وروسته نوین الحق دریم افغان توپ اچوونکی دی چې په یاد فارمټ کې تر نورو ډېر 2 لوبغاړي سوځولي دي. محمد نبي په دې 3 وکټو سره د یو توپ اچوونکي سربیره بل ریکارډ دا جوړ کړي چې د افغانستان لپاره به لومړنی آلراونډر شي چې هم 100 لوبغاړي سوځوي او هم له 2000 زیاتې منډې جوړوي. هغه به په نړیواله کچه هم د هغو آلراونډرانو لیست کې وشمېرل شي چې هم 100 لوبغاړي او هم 2000 منډې پوره کوي. محمد نبي اوس مهال په شلوریز کرکټ کې 130 نړیوالې سیالۍ ترسره کړي دي چې د 19 لوبغاړو له سوځولو سربیره په توپوهنه کې 2209 منډې هم جوړې کړي دي. که ویډیو مو خوښه شوې وي حتمي له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.